السلام علیکم، وخت مو بخیر. د کندوز رادیو د دې سات خبرون ته مو زه صدیق الله لیوال هر کله وایم. نن شنبه د اسد دریمه چې د 2018 کال د جولای د 15 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په جوزجان کې د 25 میلیون افغانۍ په لګښت د غالۍ اوبدلو مرکزونه پرانیستل شول. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي. افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو لیوالتیا زیاته شوې. په 4 میاشتو کې 1540 سیلانیان راغلي. او د ایران له خبرداري وروسته د بریتانیا پوځي چمتووالی لوړ شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. په جوزجان کې د 25 میلیون افغانۍ په لګښت د غالۍ اوبدلو مرکزونه پرانیستل شول. د جوزجان ځایي چارواکي وایي چې دغه ولایت په د اقچې ولسوالۍ کې د کډوالو په ښارګوټي کې د غالۍ اوبدلو 2 مرکزونه د 25 میلیون افغانیو په ارزښت پرانیستل شوي دي. د راپور له مخې دغه مرکزونه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په مالي ملاتړ جوړ شوي او په 3550 متره مربع ځمکه کې پر عصري تجهیزاتو، ماشینونو او اړینو امکاناتو سمبال دي. مسؤلین وایي د دغه مرکزونو په پرانیستل کېدو سره 1550 راستنیدونکو ته د کار زمینه برابره شوې چې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د راستنیدونکو کورنیو د اقتصادي ملاتړ په برخه کې مهم ګام بلل کېږي. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي. د هیواد په سویل ختیځو ولایتونو پکتیا، خوست او پکتیکا کې له وروستیو سیلابونو خلکو ته پراخ مالی زیانونه اړولي دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې له 100 څخه ډېر استوګنیز کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي دي. دغه راز کرنیزې ځمکې، پلونه، سړکونه او څاروي هم زیانمن شوي دي. زیانمن شوي اوسیدونکي وایي کورونه، کرنیزې ځمکې او شتمنۍ له منځه تللي او له حکومت څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې مرستندویه ډلې زیانمنو سیمو ته استولې دي او د زیانونو تر ارزونې وروسته به اړینې مرستې اغېزمنو کورنیو سره ترسره شي. افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو لیوالتیا زیاته شوې. په 4 میاشتو کې 1540 سیلانیان راغلي. د دولتي شرکتونو عمومي ریاست مسؤلینو ویلي چې د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې د افغان ټور شرکت له لارې 1540 بهرني سیلانیان د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته د سیاحت لپاره راغلي دي. د دغه ریاست د ویاند محمد نبی بهار په وینا یاد سیلانیان د اسیا او اروپا بېلابېلو هیوادونو وګړي دي او د بلخ، بامیان، پکتیا، هرات، غزني او نورو ولایتونو له تاریخي او تفریحي ځایونو یې لیدنه کړې ده. هغه زیاته کړې چې په وروستیو میاشتو کې هیواد ته د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د سفرونو شمیر هم زیات شوی دی. او وروستی خبر ده، ایران له خبرداري وروسته د بریتانیا پوځي چمتووالی لوړ شوی. د بریتانیا حکومت ویلي چې دغه هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول برید پر وړاندې د بریتانیا د دفاع لپاره چمتو دي. دا څرګندونې وروسته له هغه شوي چې د ایران د سپاه پاسداران د ځواکونو د بریتانیا له پوځي اډو څخه د امریکایي بم غورځونکو الوتکو د الوتنې د اجازې په اړه خبرداری ورکړ. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې بریتانیا 13 اونۍ یو ځل بیا له هغه تړون سره پر خپل ژمنتیا ټینګار کړی و چې له مخې متحده ایالات کولی شي د دغه هیواد له پوځي اډو څخه استفاده وکړي. دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مال.